ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولګی لسم مضمون کیمیا ده او موضوع کوانتم نمبرونه دي. نو نن ورځ به کوانتم نمبرونه وایو او کوانتم نمبرونو پیژندنه به کوو. لومړی راځو کوانتم کلمه پیژنو. خپله دغه د کوانتم کلمه چې ده دا لاتیني کلمه ده چې د مقدار او کمیت معنا باندې ده، او کوانتم نمبرونه له هغو عددونو څخه عبارت دي چې د اتمونو وضعیت او د الکترون انرژي ټاکي. یا په بل عبارت باندې دا هم ویلی سو چې کوانتم نمبرونه هغه عددونه دي چې د الکترونونو انرژي د الکترونو موقعیت او د اوربیټالونو شکلونه راښيي. نو دا دویم تعریف ده. دواړه صحیح دي که په هر یو کې است هیڅ فرق نشته. یا خالي ما دا وایو هم چې کوانتم نمبرونه هغه عددونه دي چې د الکترونو انرژي ټاکي. بس دا هم د کوانتم نمبرونو لپاره تعریف سو کفایت کوي. نو اوس راځو د کوانتم نمبرونو په ډولونو باندې غږیږو. کوانتم نمبرونه چې دي په څلورو برخو ویشل شوي دي چې هر یو ځان ته پیژنو. اول اصلي کوانتم نمبر. اصلي کوانتم نمبر چې ده د n پر توري ښودل کیږي. دوهم فرعي کوانتم نمبر. فرعي کوانتم نمبر چې ده د n پر توري ښودل کیږي. دریم مقناطیسي کوانتم نمبر. مقناطیسي کوانتم نمبر چې ده د m په توري ښودل کیږي او په بعض ځایونو کې په ml سره هم ښودل شوی ده. څلورم ډول چې ده هغه سفین کوانتم نمبر ده. سفین کوانتم نمبر چې ده د s په توري ښودل کیږي. نو ترتیب په دې ډول سو n l m s دي کوانتم نمبرونه ډولونه دي. لومړی اصلي کوانتم نمبر پیژنو او وروسته بیا فرعي کوانتم نمبر ته راځو. نو اصلي کوانتم نمبر چې ده هغه کوانتم نمبر ده چې د الکتروني وریځې جسامت د اتوم شعاع او د الکترون انرژي راښيي. یا اصلي کوانتم نمبر هغه کوانتم نمبر ده چې موږ ته د اصلي سویو په باره کې معلومات راکوي. یا اصلي سویې راښيي. اصلي کوانتم نمبر د n په توري ښودل کیږي او n کولی سي چې 1 2 3 4 5 او 6 قیمتونه واخلي. نو اوس دلته که چیرې د n قیمت مساوي له 1 سره شي، یا n مساوي 2 شي، یا n مساوي 3 شي، یا n 4 شي، یا n 5 شي، n مساوي 6 شي، یا n مساوي 7 شي. که n مساوي 1 شي دا موږ ته اول اصلي سویه راښيي چې د ک په توري ښودل کیږي. دویمه اصلي سویه د l په توري ښودل کیږي. دریمه اصلي سویه د m په توري ښودل کیږي. څلورمه اصلي سویه د n په توري ښودل کیږي. پنځمه د o په توري ښودل کیږي. شپږمه د f په توري او اومه اصلي سویه د q په توري ښودل کیږي.
فرضاً دا د یو اتوم هسته ده، د هستې په شاوخوا دا اول مدار سو. په اول مدار لپاره د این قیمت مساوي ده له 1 سره، او اوله اصلي سویه د کې په نوم باندې یادېږي. او که این مساوي 2 سي، دا دویم مدار ښودنه کوي. دویم مدار یا دویم اصلي سویه. دویم اصلي سویه د ال په توري ښودل کېږي. که این 3 دا دریم اصلي سویه سوه. د ام په توري ښودل کېږي. څلورمه اصلي سویه د ان په توري ښودل کېږي. او پنځمه اصلي سویه د او په توري ښودل کېږي. او شپږمه اصلي سویه د فی په توري ښودل کېږي. اوومه اصلي سویه د کیو په توري ښودل کېږي. دا د هستې په شاوخوا باندې دا اووه اصلي سویې شتون لري چې په دغو اصلي سویو کې بیا الکترونونه شتون لري، او الکترون په دغو اصلي سویو کې حرکتونه ترسره کوي. اوس دلته که هر څومره الکترون هستې ته نږدې وي د الکترون انرژي به کمه وي، خو که له هستې څخه الکترون لرې وي انرژي به یې زیاته وي. اوس فرضاً که ان مساوي 2 شي او یا ان مساوي 5 شي. اوس دلته ان مساوي 2 دا معنا چې الکترون چې دا په دویم اصلي مدار کې شتون لري، او دا ان مساوي 5 دلته دا ولیکو چې الکترون چې دا دلته 5م مدار کې ده، په 5م مدار کې سو. نو اوس دا د دویم مدار الکترون هستې ته نږدې ده، د دې انرژي به کمه وي. خو کوم الکترون چې په او اصلي سویه کې ده یا 5م اصلي سویه کې ده، هغه الکترون انرژي به زیاته وي، ځکه چې په یو الکترون باندې د هستې د جذب قوه کمه ده. خو کوم الکترون چې په دویم مدار کې ده، په دې باندې د هستې د جذب قوه هم زیاته ده. او بل موږ دا ویل چې دا موږ ته شعاع هم راښيي. اوس ګورئ، له هستې څخه نیولې تر دویم مدار پورې چې کوم فاصله سوه، دې فاصلې ته د همدغه الکترون شعاع ویلی شو. خو یو بل الکترون فرضاً په 5م مدار کې ده. اوس له هستې څخه نیولې تر 5م مدار ترمنځ پورې چې کوم فاصله، دې فاصلې ته اتومي شعاع وایي. نو چې څومره الکترون له هستې څخه لرې کېږي اتومي شعاع لویېږي، او څومره چې الکترون هستې ته نږدې کېږي اتومي شعاع ورسره کوچنی کېږي. او بل په دغه اصلي سویو کې موږ مخکې هم ویل چې دلته الکترونونه شتون لري یا الکترون پکې حرکت ترسره کوي. د همدغو الکترونو اعظمي شمېر 2n مربع فورمول سره پیدا کولی شو. نو دلته که چېرته موږ n ته یو قیمت ورکړو، یعنې د اولې اصلي سویې لپاره د n قیمت 1 ده، دا یې به ولیکو چې 2 ضرب 1 مربع. یو چې مربع په همهغه یو کېږي، 2 ضرب 1 بېرته مساوي کېږي له 2 سره. نو په اوله اصلي سویه چې د کې په نوم باندې یادېږي، په دغه اصلي سویه کې 2 الکترونونه شتون لري. اعظمي حد یې 2 ده، له 2 څخه زیات نشي راتلی، خو له 2 څخه کم راتلی شي. بل که ان ته 2 قیمت ورکړو، یعنې د ال لپاره موږ د الکترونو اعظمي شمېر پیدا کوو. دلته به دا ولیکو چې ان مساوي 2 سو. کله چې ان مساوي 2 سو، دا یې به ولیکو چې 2 د ان پر ځای باندې 2 لیکو، 2 باندې 2 چې مربع کو 4 کې، یعنې دا یې لیکو چې 2 ضرب 4 2 ضرب 4 مساوي ده له 8 سره. یعنې دویمه اصلي سویه د 8 الکترونو ظرفیت لري. اعظمي حد یې 8 الکترون ده، له 8 الکترون څخه کم راتلی شي، خو زیات نشي راتلی. که ان ته 3 قیمت ورکړو، ان ته مو 3 قیمت ورکړ، نو دا یې به ولیکو چې 2 ضرب 3 مربع. 3 چې مربع کو نه کېږي، 9 ضرب 2 18. یعنې دریمه اصلي سویه د 18 الکترونو ظرفیت لري، له 18 څخه زیات نشي راتلی، کم راتلی شي پکې. که ان ته 4 قیمت ورکړو، فرضاً ان مساوي 4 سو، دا یې به ولیکو چې 2 ضرب 4 مربع. 4 چې مربع کو 14 کېږي، 14 ضرب 2 22 الکترون. یعنې څلورمه اصلي سویه د 22 الکترونو ظرفیت لري. او 5مه اصلي سویه هم 22 الکترون ځایولی شي. ان ته بېرته په تکراري ډول باندې قیمت ورکوو،
شپږم اصلي سویه 18 الکترون او اووم اصلي سویه کې 7 الکترون راتلی شي. هیله ده چې پر دغه موضوع باندې پوه شوي یاست. اوس راځو فرعي کوانتم نمبر ته. فرعي کوانتم نمبر وایو او په هغه باندې غږیږو. نو فرعي کوانتم نمبر چې ده همدغه فرعي کوانتم نمبر د ال په توري ښودل کېږي او موږ ته په اصلي قشرونو کې فرعي سویې راښیي. یعنې فرعي کوانتم نمبر هغه کوانتم نمبر دی چې په اصلي قشرونو کې فرعي سویې راښیي. فرعي سویې راښیي. فرعي کوانتم نمبر هغه کوانتم نمبر دی چې په اصلي قشرونو کې فرعي سویې راښیي. نو فرعي کوانتم نمبر مخکې هم وویل چې د ال په توري ښودل کېږي او له 0 څخه تر n -1 پورې قیمتونه اخیستلی شي. نو اوس دلته خو موږ ته دا راښیي چې په اوله اصلي سویه کې څو فرعي سویې دي، په دویمه اصلي سویه کې څو فرعي سویې دي او په درېیمه اصلي سویه کې څو فرعي سویې. نو د ال قیمت هم معلوم شو. ال کولی شي له 0 څخه تر n -1 پورې قیمتونه واخلي. دا د ال قیمتونه شو. اوس غواړو چې په اصلي سویو کې فرعي سویې پیدا کړو. دا یې لیکو چې ال چې دا ال له 0 څخه نیولې تر n -1 پورې قیمتونه اخیستلی شي. نو اوس دلته فرعي سویې چې دي 4 فرعي سویې موږ لرو. یو اس فرعي سویه ده، پی فرعي سویه ده، ډي فرعي سویه ده او بله اف فرعي سویه. اوس د دغو لپاره د ال قیمتونه چې دي، د اس لپاره د ال قیمت 0 ده، د فی لپاره 1 ده، د ډي لپاره 2 ده او د اف لپاره 3 ده. نو اوس موږ د دو فرعي سویو شمیر په اصلي سویو کې پیدا کوو. یعنې دا هسته شوه، دلته به یې ولیکو چې دا هسته شوه. د هستې په شاوخوا اول مدار تاسو د ان قیمت 1 ده. اوس غواړو چې په دغه اوله اصلي سویه کې فرعي سویې پیدا کړو. یعنې ان خو مساوي له 1 سره سو. ان چې کله مساوي 1 سو دلته دا یې لیکو n -1 پر ځای باندې 1 وضع کوو. 1 -1 مساوي کېږي 0 سره. نو د ال قیمتونه یا ال مساوي 0 شو. 0 دا معنا چې په اوله اصلي سویه کې یوه فرعي سویه ده چې هغه د اس په نوم باندې، یعنې 0 موږ ته د اس ښودنه کوي، د اس فرعي سویې ښودنه کوي. که ان ته موږ 2 قیمت ورکړو یعنې n مساوي 2 شي، نو د n پر ځای به دلته 2 وضع کړو. 2 -1 یو کېږي، له 2 څخه 1 کم کړو 1 پاتې کېږي. اوس د ال قیمتونه چې دي له 0 څخه نیولې تر n -1 پورې، یعنې لومړی به 0 تکرار کړو، 0 پسې بیا 1 تکرار کړو، 2 قیمت یې واخیستل. نو دلته دغه 2 قیمت چې واخیستل اس موږ ته دغه 0 دا موږ ته د اس ښودنه کوي او یو پی فرعي سویه راکوي. یعنې په دویمه اصلي سویه کې چې د ال په نوم یادېږي 2 فرعي سویې دي، یو اس ده او بله فی ده. که ان ته 3 قیمت ورکړو نو دا یې به ولیکو چې 3 -1 3 -1 مساوي کېږي 2 سره. نو د ال قیمتونه ال خو موږ مخکې وویل چې له 0 څخه تر n -1 پورې قیمتونه اخلي. لومړی به 0 تکرار کړو، 0 پسې 1 ان 2. نو ال 3 قیمته واخیستل. دلته دا یې ویلی شو چې په درېیمه اصلي سویه کې 3 فرعي سویې شتون لري چې یو اس ده، فی ده او بله ډي فرعي سویه ده. که ال دا به چې ام په ام کې 3 فرعي سویې شوې، اس سو، فی ده او ډي فرعي سویه شوه. اوس که چیرې ان ته 4 قیمت ورکړو، کله چې ان ته 4 قیمت ورکړ د ان پر ځای 4 وضع کوو، 4 -1 مساوي کېږي 3 سره. د ال قیمتونه به مساوي لومړی 0 تکراروو، بیا 1 2 بیا 3.
نو څلور قیمته اختیار کړو یا یې واخیستل 0 دا یو ده 2